السلام علیکم دوستانو. آرلینډ په دویمه نړیواله شلوریزه لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړله چې ډېره زبردسته لوبه یې د خپلې لوبډلې دپاره ترسره کړه. د افغانستان پر وړاندې یې نن بیا ډېر زبردست بالینګ، زبردست بیټینګ وکړي چې د 5 ویکټو په توپیر یې په لوبه کې بریا خپله کړه. افغانستان د لوبې پچه وګټل، په خپله یې د بیټینګ پرېکړه وکړه چې نن یې ډېر زیات خراب بیټینګ ترسره کړي. یوه لوبغاړي هم داسې لوبه نه وکړه چې د افغانستان لپاره ډېره ښه لوبه کړې وای. تمه کېدل چې لوبغاړي به ډېر ښه وځلیږي. رحمان الله ګوربز، عثمان غني، نجیب الله زدران، محمد نبي یو هم نه وځلېدی. یوازې حشمت الله شهیدي 14 منډې وکړې چې تر ټولو ښه وځلېدی، تر ټولو ډېرې منډې یې وکړلې. حشمت الله شهیدي په فوم کې دی، خو بس بخت ورسره یاري نه کوي او نور لوبغاړي هم نه وتوانېدل چې د آرلینډ پر وړاندې ډېرې منډې ترسره کړي. آرلینډ ډېره زوروره لوبه ترسره کړل، خو افغانستان هغسې لوبه نه وکړل. افغانستان لپاره رحمان الله ګوربز هم په لومړیو کې په یوه منډه باندې آوټ شو. همداسې نور لوبغاړي ډېر ژر آوټ شول او بیا میس فیلډینګ ترسره شو. د افغانستان لخوا بالرانو ښه توپ اچونه ترسره کړل، خپل مسؤلیت یې ادا کړ، ویکټ یې واخیستې. خو دا چې په میس فیلډینګ کې 3-4 څلوریزې ولاړې، آرلینډ ته دا لوبه نوره هم اسانه شول. د افغانستان په توپخانه کې اوس هم ډېر زیات مشکلات دي. لوبغاړي نشي کولی چې د سیالۍ لوبډلې پر وړاندې ډېرې منډې ترسره کړي. یعنې نن ډېر کم هدف آرلینډي لوبډلې ته ټاکل شوی و. 123 منډې هدف ډېر زیات کم دی په شلوریزه لوبه کې. خو بیا هم چې فیلډینګ ښه ورسره وکړې، ښه بالینګ ترسره کړې، ښه فیلډینګ وکړې، میس فیلډینګ ونه کړې، بیا دا لوبه ګټلی شې. او که ته میس فیلډینګ هم ورسره وکړې، هلته په بالینګ کې هم څلوریزې ولاړې شي، په فیلډینګ کې هم 3-4 څلوریزې خوشې کړې، نو بیا به دا لوبه ګټل ډېره زیاته ناممکنه وي. باید افغانستان په راتلونکو 3 شلوریزو لوبو کې ښه فیلډینګ، ښه بالینګ، ښه بیټینګ ترسره کړي. که غواړي چې هغه لوبې وګټي، که په لومړي سر کې دوی بیټینګ کوي، باید د هدف تر 180 190 پورې ورسوي. که په لومړي سر کې دوی بالینګ کوي، هم باید ښه بالینګ ترسره کړي، ښه فیلډینګ ترسره کړي، میس فیلډینګ ونه کړي، بیا دوی دا لوبې ګټلی شي. او که داسې روانو په هغه 3 لوبو کې به هم د ماتې سره مخامخ کیږي. افغانستان په ټاکل شوي 60 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې له ډلې حشمت الله شهیدي 14 او ابراهیم زدران 12 منډې وکړې. د آرلینډ لخوا جوس لیټلي، مارک ایډر، کریټس کیمپر، ګریټ ډیلاني 2 لوبغاړي وسوځول. د 123 منډو هدف د آرلینډ لوبډلې په 19 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 5 ویکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړه. د آرلینډ لپاره کپتان انډي بلبرني ډېره ښه لوبه ترسره کړه، 40 منډې وکړې او لورکن ټکر 20 منډې وکړه. د افغانستان لخوا محمد نبي 2 لوبغاړي وسوځول، نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجيب رحمان یو لوبغاړي وسوځوي. د یادولو وړ ده چې آرلینډ د 5 نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ 2-0 سره مخکې ده. درېیمه لوبه به سبا د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې ترسره شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.